سلامونه دوستانو بیا ښه راغلاستئ. نن درته د دې ویب سایټ باره کې خبرې کوم چې دلته درته لګېدلی ده. کیونیت چې د دوستانو ډیر خلک به یې پیژني، زموږ خصوصا افغانان، پاکستانیان، ایرانیان، ترکیان، په دنیا کې ډیر د غریب ملکونه چې دا حتما دا ویب سایټ پیژني، دا عکس به یې پیژني او شاید کتابچه او میتابچه د ډیرو خلکو سره وي. کیونیت چې د دوستانو یو انلاین ویب سایټ دی چې دا ځان شو کوي چې مونږ قیمتي ساعتونه خرڅو، قیمتي جواهرات خرڅو، ډایمنډو، نه پوهېږم طبي مواد، دواګانې، دا شیزونه لکه دوی ویب سایټ ته چې لاړ شي درته ښیي چې دا شیزونه دي. البته زه به د دوی ویب سایټ ته هم ځم، تاسو ته به ټول هغه ښیم. اوله د دې هغه درته وایم ما ته څو پیرې د دې کیونیت له طرفه کسانو ما ته هغه کړی ده چې ته موږ سره یو ځای سه چې موږ تا ته د دې لاره وښو، طریقه یې وښو، په څه طریقه کولی شې تاسو د دې نه پیسې وګټئ. دا ویب سایټ چې دا دې نه ما چا نه اورېدلي وو چې تا دې کې دوکه خوړلې وه، ما ته وایي چې ګوره دې ویب سایټ خوا ته لاړ چې هغه وخت کې ډېر پخواني کیسه درته کوم، په 2010 کې 12 دې وخت کې د دې کیسه درته کوم. بیا دغه دا اوس وخت کې زما څو ملګري فرانسه کې، یو په یونان کې او 2-3 ملګري مې دلته چې دا کوم چې زه اوسېږم دلته په دې باندې غلط شوي دي او پیسې پکې $200 بند کړي او تر اوسه پورې ₹1 هم نه درته راغلی ده. او د دې ویب سایټ کې چې کوم کسان دي ډېر دوستان ترې خفه شوي دي. مثال دا ویب سایټ داسې یو سیستم لري، فرض کړئ زه تاسو ته لږ مثال در کوم، بیا د ویډیو ته هم هغې کې تاسو ته ښیم چې څه رقم د دوی خپله لاین څنګه ده. بان غوندې دی، دا بان معنا چې دا یو ګروپ غوندې ده. دا ګروپ مخې ته وړي، دا کسان راټولوي، پیسې ترې اخلي، هغه یو کس ته لږ څه ورکوي، هغه هم درته ښیم چې په څه طریقه یې ورکوي. هغه هم نغدي روپۍ تا ته نه درکوي، هغه صرف تا ته په څه طریقه درکوي، هغه هم تاسو ته زه وښیم. دا ویب سایټ چې دا مثال زه 2 کسه به پیدا کړم. اوله به زه یو چا سره کېږم، پیسې به ورکوم، هغه چا ته چې ما پیسې ورکړي، بیا ما ته لاین جوړ شو، زه رئیس وم، زه به ځان ته کسان پیدا کوم. زه به 2 ښی لاس 2 چپ لاس کسان پیدا کوم. هغه 2 ښی لاس چپ لاس کسان چې هغه ته روپۍ ورکړلې، یې کیونیت ته پیسې واچولې $200، ما ته به بیا $200 راځي. هغه هم $200 که هغې کې یو کس کم بیا به هم نه راځي. خو د دې طریقه زه وروسته ښیم، سایټ تاسو ته ډېر ګډوډ سیستم ښکاره شي، دې په سکرین درته ښیم. خو زه تاسو دې باره کې یو څه خبرې کوم. ګورئ دوستانو، که چا څوک د زما ویډیو ګوري، څوک غلط شوي پکې په دې ویب سایټ کې دوکه شوي، یا څوک غواړي چې پکې درته هغه وکړي، حتما دا ویډیو شیر کړئ چې نور دوستانو سره دغسې بدو لارو نه ځان وساتي. ځکه دا ویب سایټ چې ده دوستانو د دې ترکیه، پاکستان، افغانستان، ایران، هندیا کې بند کړی، د مالیزیا ډېر ملکو کې د هغه لري، او په ډېرو غټو ملکو کې ډېر مشهوره دفترونه لري. تاسو ته چې اول دا استاد ته هغه کورس دی چې ورشئ، تاسو ته اول تشریحات چې کوي، د دې هغه درته ښیي چې دا داسې ویب سایټ ده، او دې کې داسې قیمتي سامانونه خرڅېږي، او دې کې داسې کاروبار ده، او د دې پلان ټول دنیا کې مارکیټونه دي، او دا دي او هغه دي. خو په حاصل کې دې هېڅ شی هم نشته ده بغیر د دفترونه، دا هیڅ څه شی نه لري. که تاسو یو شی موالئ، هغه خپله دفتر والا تاسو ته لیږي. تاسو دوی داسې نه یو ګودام لري، نه داسې یو تولیدات لري، هیڅ شی هم نه لري. دا زه تاسو ته په ګارنټي وایم او درته ښیم په انټرنیټ کې. او دا ویب سایټ چې تر اوسه پورې رئیس معلوم نه ده. په دې باندې دنیا کې ډېر شکایتونه سوي دي، ډېر خلکو پې اخ کړي دي. انډیا کې بیخي بند کړی ده چې دا ویب سایټ چې دا دوکه ده. په ترکیه کې هم ډېر وخت دې باندې ډېر شکایتونه سوي دي. خو دوی داسې یوه لاره انتخاب کړې چې غریبو خلکو نه پیسې اخلي، غریب خلک په دوی نشي کولی شکایت وکړي. مثلا ما $200 ورکړه، زه په چا باندې شکایت وکړم؟ زما خو زه خپل افغاني غلط کړم، زه خپل افغاني شکایت وکړم. زه نشم کولی چې دې شرکت په غټ شرکت دی، لکه خلکو نه غټې روپۍ یو باند دی، نه دا باندې چې دوستانو دا د خلکو نه چې روپۍ اخلي، ته نشي کولی مثلا یو کس لاړ شي شکایت وکړي، 2 کسه لاړ شکایت وکړي، 3 کسه، دا شکایت نه منل کېږي. ځکه تا هغه ته روپۍ نه دي ورکړي، تاسې روپۍ چا ته ورکړي، کوم سایټ ته دې لېږلي دي، هغه سایټ باندې به ته شکایت کوې. هغه سایټ دوی له هر مختلفو لارو نه دوی ته پیسې راځي، صرف د دوی ګونټو ته روپۍ ځي، بس نور څه ته پولیسو ته معرفي کوې. مثلا یو سړی به ورته ما غوندې سړی ما ته ورته معرفي کړی، یا به بل سړی ورته معرفي کوي. خو راځو دوستانو، ډېرې خبرې نه ته کوم، هیله د ویډیو سره شیر، لایک او کوم سوال پوښتنه لرئ تاسو سره شوي لاندې کمنټ کې حتما ولیکئ. ښه، زه سکرین شاټ ده دوستانو، زه به اوله دا یو تصویر بند کړم، دا خو نه. ښه، ډسپلی کپچر آن. ښه دوستانو، دا به زه لږ وړوکی کم داره کړم، صحیح ده.
راځو دوستانو کله که دلته تاسو کونیت ووایي دلته کې وګورئ ما ویلی ده صحیح ده دې کې تاسو ګورئ چې دوی صرف هغه د مشورتا عکسونه ورکړي چې کوم ځای کې مثلا د دوی دفترونه دي شرکتونه دي مثلا د ساتو د یو شي بل شي لکه دنیا کې دغه عکس ډېر پاپولر عکس چې دا دی نه پوهېږم چې کوم چې فوټبالي څه خو د فوټبال شوقي هم نه یم خو د دې هغې ورکړی مثلا دې فوټبال یې نه ورکړی ده مثلا داسې یو هغې ورکړي دي اوس د دې دوستانو ویب سایټ خپله که سایټ ته لاړ شئ دا یې سایټ دی دوستانو کله چې دې سایټ ته لاړ شئ دلته که تاسو وګورئ هیڅ څه شی نه لري صرف اعلانات دي دا وګورئ د موبایل دا د ساعتو دېرشو اعلانات کوي صحیح ده که کاته تاسو راشئ مثال په طور د ساعتو دا د یو شي بل شي اعلانات کوي صحیح ده دا د دواګانو کمپیوټر الکتر سامان چې د اعلانات کوي دلته باره که تاسو ګورئ دیجې کې دلته دې مثلا لاګین ده مثلا ننوځي شاپینګ ده که تاسو په شاپینګ باندې کلیک وکړئ مثلا شاپینګ د هر شي شاپینګ ته لاړ شئ تاسو یې بیکم شاپینګ ښیم په هر ځای کې ښیم چې لاړ شئ تاسو ته خپل محصولات ښیي مثلا کولی شئ په کلیک وکړئ ریټ هر څه درته وښیي دلته دوی ګوره دوی هېڅ شی هم درته ښیي درته تو باید اکاونټ جوړ کړي صحیح ده تا مجبوره کوي چې تا اول اکاونټ جوړ کړي صحیح ده دلته لاګین دی مثلا انریال درته ورسې دې کې څه شی دی ښه د دې کې مثلا دوی غواړي تا مجبوره کړي ته ایمیل اډرس ورکړي ټول څه هغه ورکړي بیا هغه راشي ښه زه دلته په پروډکټ دی دلته دا دوی پروډکټ دي دلته که تاسو وینئ دوستانو مثلا د ساعت هغه ورکوي فرض کړئ زه په دې یو ساعت کلیک کوم تاسو ته اوس ښکاره شي چې دلته هېڅ شی هم نشته دی صرف تاسو ته د دې ساعت باره کې مشخصات درکړي صحیح ده نور دلته دوی څه شی نه کوي دلته یو ویډیو اچولې ده دا ساعتونه دي اوس تاسو ته ښیي که کله کلیک په وکړئ مثلا ته وغواړئ چې وایلې یا ریټ وګوري یا د دې معلومات د دې باره کې معلومات وګوري تا ته نور هغه راځي مثلا تا ته هېڅ ریټ میټ شی نه ښیي دلته که دلته وینې تا ته ډایمنډ پکې په حساب شوي دي دا پرایس چې دا 900 دی ښه دوستانو اوس زه تاسو ته یو بل شی وایم زه د دې ویب سایټ خو تاسو ته کولی شئ دا کوینټ ولیکئ په ګوګل کې تاسو ته راځي دغه یې نوم دی او خو زه مې اوس یو بل چې ته ولم چې دې ته وایي ویکیپیډیا دغه تاسو کولی شئ ولیکئ ویکیپیډیا په دې کې تاسو د دې سایټ ټول سیستم ښیي چې دا چېرته جوړ شوی څه وخت کې جوړ شوی دی دوستان دا کولی شئ ټرانسلیټ هم کوي زه کولی شم ټرانسلیټ کړم چې تاسو ښه پرې پوه شئ دلته به زه ټرانسلیټ وایم پښتو ښه دلته دوستانو لیکي چې دا سایټ چې دی په څوم کې جوړ شوی دی 1998 کې 1998 کې تاسیس شوی دی او بنسټ چې دا ویچ انصاري ده که څه شی دی دې نوم هغه ښه دی په هانګ کونګ کې هغه شوی دی مرکز یې هانګ کونګ کې دفتر یې هانګ کونګ زما خیال چین هغه راځي او دا سایټ چې ده دوستانو په ډیر د دنیا په ډیرو ملکو کې دا سایټ چې دی بند شوی دی اتهامات دی پې چې خلکو نه پیسې په هغه باندې لکه په چالوال باندې اخلي او خلک ډېر اخلي ښه د دې سایټ هغه زه درته ښیم دوستانو دغه اصلي دفتر دی دلته تاسو دا بلډینګ ښکاري دې کې اوس که دلته تاسو ګورئ د اولمپیک مثلا 2000 کې اولمپیک د دې هغه کې دوی ټول شرکت هغې لیکلي دلته چې ګورئ تاسو لکه د فلیپین یو هغه د غټ شرکت دی چې هغه سره قرارداد لري د سویس دی د مالیزیا دی ډېر دنیا ډېر شرکتونه دي چې هغوی سره دوی هغه لري خیر دوستانو د دې سرمایه چې ده مثلا دوی چې کال کې څوم کال کې چې دوی له خلکو نه غریبو خلکو نه څومره روپۍ اخیستې وي دلته چېرته ما تر اوسه ولوله چې زه تاسو ته وښیم 90 میلیونه وې که 900 میلیونه خلکو نه صرف روپۍ ټولې کړې وي ښه دوستانو تاسو کولی شئ دا اوله دې ته لاړ شئ د دې باره کې ټول ولولئ بیا تاسو ته پته لګېږي که زه تاسو ته ولولم ډېره به اوږده شي خو د دې په هغه کې زه تاسو ته کولی شم ووایم چې د دې ټول دغه هر څه چې دي دا ټول جعلي دي لکه هېڅ انلاین ویب سایټ نه لري دوی هېڅ هغه نه دا یو باند دی او ټول چالو بل دی په دې کې تاسو ته یو دانه هغه درکوي دوستانو دغه عکس دلته تاسو ته وایي که مثال په طور دیاس کې تا ته ښیي تاسو کلم که د دې درس ته لاړ شئ هغه ته لاړ شئ تاسو په همدغه شکل درس درکوي مثلا دا شین خط چې کړی دا فرض که زه یم صحیح ده زه به 2 کسه پیدا کوم مثلا یو به دا پیدا کوم یو به دا پیدا کوم صحیح ده ما ته زه به $200 پرې کوم دا دونه به بیا ما ته څو راځي زه تاسو ته یو تصویر هم وښیم
مثلا په دې شکل مثلا دلته که تاسو وګورئ دوستانو دا شخص زین فرض کړئ دلته مثلا زه به 3 کسه دلته پیدا کوم 3 کسه به دلته پیدا کوم به هغه کې لیکلي سایډ کې 2 خو دې کې لیکلي 3 په اصل کې چې دوی ته تاسو چې درس وایي تاسو ته 3 کسان ښیي 3 کسه به زه دلته پیدا کوم 3 کسه به دلته پیدا کوم 200 روپۍ به زه ورکوم اوله کس ته بیا به ماته څو راځي 200 روپۍ که په دې 3 کې یو کم یا په دې 3 کې کم دا 200 روپۍ به ماته نه راځي تر څو چې دا 300 پرانش خدای دې یو میاشت کې پرسي خدای دې 2 میاشت کې پرسي خدای دې 3 میاشت کې پرسي بیا دا 3 کسان شې دي او دا 3 کسان شې دي 3 کسان به 6 کسه به دا پیدا کوي 6 کسه به دا پیدا کوي بیا به ماته څو راځي 400 لکه دا د دوی په سایډ کې داسې لیکل شوي دي بیا چې دا 6 کسان شې دي دا به څو کسان پیدا کوي 12 کسه 12 کسه به دا پیدا کوي 12 کسه به دا 6 کسان پیدا کوي 12 کسه به دا 6 کسان پیدا کوي چې دا بیا ماته راځي 800 صحیح ده اوس دلته زه تاسو ته یو بل تصویر ښیم چې دې انکم تاسو ته ټول په دې طریقه دوی ښیي دلته که تاسو ګورئ دوستانو لکه دا 12 کسه چې تاسو ته کله هغه شي بیا همداسې اضافه کېږي فرض کې آخر تر مثلا 1200 څو پورې چې راورسېږي تاسو ته ښیي چې تاسو ته 15,200 روپۍ تاسو ته راځي صحیح ده لکه تاسو که دلته 250 اوس چاته پته ده چې دغه 2 سړي چې تا مثلا پیدا کړه 200 روپۍ دې ورکړلې وی تا ته مثلا دا 2 سړي خو تا پیدا کړه تا ته معلوم دي ملګري دي انډیوالان دي خپل دي څوک دي دا چې تا پیدا کړه دې شاته چې دا کوم کسان دوی پیدا کوي دا خو تا ته پته نه لګېږي دا تا ته کوم نه پته لګېږي اوس مثال په طور زه یو کالکولیټر اخلم فرض کا تا څو کسه ورته پیدا کړه صبر مثلا تا 2 کسه دا پیدا کړه 2 کسه دا پیدا کړه صحیح ده څو نه 3 کسه 6 کسه 200 روپۍ تا نه واخیستې د 6 کسانو چې په هغه حساب کې 200 حساب کې څو شوې 1200 روپۍ 1200 روپۍ او 200 روپۍ 1400 روپۍ صحیح ده 1400 کې تا ته څو درکوي 200 روپۍ 1400 روپۍ واخیستې 200 روپۍ تا ته درکوي اوس به دا 6 کسان چې دا به څو کسان پیدا کوي 6 کسه به دا پیدا کوي 6 کسه یعنې 12 کسه پیدا کوي 12 کسونه چې 200 والي څو راځي خو زه به لنډه تاسو ته جمع وایم مثلا فرض کړئ دوی چې تا ته وایي یو 500 روپۍ مثلا په 9 میاشتو کې تاسو ته ښیي لکه اوله میاشت 2 میاشت 3 میاشت 4 میاشت 5 میاشت 9 میاشت کې مثلا چې 250 کسان دا پیدا کړي او 250 کسان دا پیدا کړي دلته تاسو ته ښکاري دي چې به که چېرته مثال په طور صبر 250 جمع دی 250 شلو 512 کسه 512 کسه مثال تا ته دوی ښیي چې یو 50,200 به تا ته راځي صحیح ده نو که ته چېرته 512 کسه دوی ته پیدا مثلا ستا ته خو پته اوله نه لګېږي چې پته درته ولګېږي مثلا 512 کسان بیا ته ښه مثلا مطمئنه شي یاره پیدا شوله د ستا په هغه دوی نمبر باندې هغه باندې داخل شي که زه چېرته مثلا دې ته زه 1000 ورکړم په 200 کې دا راځي 1,02,400 روپۍ صحیح ده 1,02,400 روپۍ دوی ته راغللې او تا ته پکې څو درکوي تا ته پکې درکوي 1,50,200 روپۍ لکه دوی ته 1,100,000 روپۍ راغلي اوس چې دا 5 کسان داسې پیدا کوي د میلیاردونو ته رسېږي دوستانو د دې لپاره ما تاسو ته وکړو چې دوی څنګه کولی شي له خلکو نه پیسې وشکوي اوس د دې ذمهواري ګارنټي څوک نه ورکوي چې دا کس چې ده دا اولنی کس چې دا ټول دې پورې تړلی نه فرض کړه یا دا زه یم یا ته چې هر څوک دی نه دا اولنی کس د چې د حساب را شروع سوی دا کس چې ده ته پته نه لګېږي چې ما پسې شاته څومره کسان تړلي دي او که بل کس یې مثلا دغه ته هم پته نه لګېږي بل ته هم پته نه لګېږي دا همداسې ځي دا سلسله پسې روانه وي خو دوی څه شی کوي دوی دا کس ته دته تعلیم ورکوي د اول کس ته دا دې ته ورکوي دا دې ته ورکوي دا دې ته ورکوي دا کیسه همداسې پسې روانې ټوله کیسه د دروغو ډوګو بوګ دی ښه طریقه یې په دې شکل او تاسو ته چې اول له ورشئ مثلا تاسو ته چې ډېر هغه کوي لکه ماته چې په ټلیفوني باندې هغه کړی چې تاسو مثلا په چا باور لرئ او که تا باندې ډېره سختي راشي او څوک به دې کومک کوي او څوک درته ډېر نږدې دوست پاتې کېږي او چا سره غواړي کومک وکړي او ته څوک غواړي چې دې کار ته راولي په چا دې لورېږي او په چا دې نه لورېږي او ډېر داسې یو مثالونه درته درکوي پوه شو چې ته غواړې ولې نه غواړې چې د پیسو نه محرومه شي او د کاروبار نه محرومه شي هر شي نه ګورئ دوستانو زه تاسو ته یوه د انډیوالي درته وایم افغانانو ته وایم غریب خلک یې
او په داسې ځای کې چټي روپۍ مه ورکوئ چې هغه تاسو ته پته د انکم نه لګېږي چې دلته کومه جای راځي. دلته تاسو ته پته لګېږي چې د دوی بانک په څه رقم سیستم جوړ کړی دی. د دې مختلف هغه که زه تاسو ته وښیم دوستانو مختلف سیستمونه ته ودرېږئ دلته زه یې دې څو عکسونه درته وښیم. فرض که ته ودرېږئ زه به چینج کړم په دې پښتو کې دې هغه صحیح نه راځي. مثلا ښه د دوی یو بیګنر فکچر دی چې هغه کې دوی دا ټول تشریحات ورکړي چې په څه طریقه دوی مثلا هغه کوي. دوی په هر ځای کې دوستانو هغه لري، په هر ځای کې دوی دفتر لري، شرکت لري او خلک ورته راجمع کېږي، مثلا اعتبار پیدا کوي. په اصل کې دوی دولت ته ځان شو کوي چې موږ خو بزنس لرو، کاروبار لرو او دوی په اصل کې د غریبو خلکو نه پیسې وي. دلته دوی باندې ډېر که دا خط تاسو ولولئ زه تاسو ته ولولم په دې باندې څو ملکو کې په دوی باندې شکایتونه شوي دي. هغه شی که زه تاسو ته اول کې ولولم دغه کې دوی باندې چې کوم د غریبو خلکو نه دوی څومره پیسې ویلي دي. مثلا 2009 2010 ها دا د هنګ کونګ هغه دی اولمپیک. رئیس هغه ماته ښکاري د فلیپین دی. دا سایټ اصل په فلیپین کې هغه سوې ده. ګوره دا په څو ملکو کې کار کوي دوستیا: اندونیزیا، مالیزیا، هنګ کونګ، فلیپین، امارات متحده عربي، تایلند، تایوان، ویتنام، عربستان، سعودي، مصر، ساحل او دې ټول ملکو کې هند فعالیت لري. ترکیه، سنګاپور، سریلانکا کې غیر فعال شوی دی، په هند کې غیر فعال شوی دی، په هند کې له بررسي لاندې ده، ډېر خلکو شکایتونه پرې کړي دي. دا خطونه تاسو دوستانو کولی شئ ترجمه کوئ، ویل ولکې په انګلیش نه پوهېږئ دوستانو. ګورئ د دوی یو سیستم دی، مثال چې تاسو دې سایټ ته دوی ته پیسې ورکړئ، تاسو خپلې پیسې بېرته نشئ راتللی. تاسو مجبور یئ د دوی دپاره دروغ ووایئ، پوه شوې. بل کس هغه کوي چې تاسو ته خپلې پیسې راشي، یا به خپل انډیوال یا ورور یا خپل دوست دا به ورته مثلا را داخلوئ چې تاسو ته مثلا خپل انکم بېرته شروع شي. تاسو ته صحیح د واقعیت پیسې راځي خو دوکه ده، پیسې حرامې دي. مثلا ته به یو خپل یار دوست به دې ته راښکې راکشکاږي، دروغ بوږي به ورته ولي چې دا داسې یو ویب سایټ ده، داسې پیسې ورکوي او داسې کوي. هغه به بیا همداسې نور خلک راکشکاږي، هغه به بیا همداسې نور خلک راکشکاږي. خو دا خو داسې نه ده چې مثلا $200 هم غټ شی دی. افغانان غریب خلک دي، هغوی د هر یو سړی به لري، یو سړی به نه لري. دوی ته داسې مجبوره کوي چې د هره طریقې دوی ته پیسې را پیدا کړي، دا $200 دې کې ځان داخل کې او بیا ته خپله تا دې ته چې تا دوی ته پیسې ورکړې ته مجبوره کېږي. تا ته وایي چې تا خو کسان نه دي پیدا کړي، ته باید کسان پیدا کړې چې تا ته پیسې راشي، انکم راشي. نو دوستانو د دې اصلي ویب سایټ ته چې لاړ شئ، که د دې هر څه چې تاسو وګورئ دلته، که تاسو د دې خطونه وګورئ ټول پیک هغه دي. که تاسو بیا هم کوم سوال پوښتنه ولرئ تاسو ته په ټکي ټکي لولی شم، درته ښودلی شم چې کوم ځای کې دوی کوم جرم کړی ده، څومره پیسې د خلکو نه ویلي دي، څومره هغه کړي. دلته چېرته ما تر اوسه د دې ټول 2 ورځې مخکې ما ټول د هغه ولواله ولدره زه وګورم چې دوی په 2012 کې او کوم خلکو نه ډېرې روپۍ ویلې وي. صبر زه د انګلیش ته کوم چې بېرته هغه صحیح ښیي. د فارسي او پښتو خچشي بیا د دې د پرایس هغې صحیح نه ښیي. فرض کړئ ها وګورئ دوستان، ایجپت، مالیزیا، د دنیا څه ملکونه دي دوی پکې اخ کړي. دې کې تاسو ګورئ دوستانو، دوی وایي چې 250 لا 200 پورې به دوی ته اچوي، $10 هم اچوی شي. او بل چې دوی ته کله دوستانو تا ته کله پیسې راشي، ته ډایرکټ خپلې پیسې نشي راویستی. د دوی له شرکت نه به یو شی پې اخلي. هغه شی مثلا فرض کړئ $200 روپۍ په تا باندې $900 خرڅوي.
نو خو ته مجبور یې چې والې بېرته پکې تاوان کوي. مثلا دوی ته بېرته مجبوره کوي چې هغه پیسې چې تا ته درکړي هغه بېرته دوی په سایډ کې یو شی پرې والي چې یو شی دې پرې واخیست هغه شی به دې شي قیمت نه لري او دوی باسي خپل نوم پرې جګوي چې دا خو زموږ له شرکت راته راغلی زموږ د دې جن راته راغلی زموږ دې جن راته راغلی دی. لکه ډېر یو پیچلی سیستم لري په دې باندې ډېر سخت کولی شي سړی وپوهېږي او ډېر مشکل ده چې بیا تاسو له دې نه راووځئ مجبور یې خلک ورته دوکه کوي خلک ورته دغه کوي چې تاسو ته خلک مثلا پیسې په خلکو باندې هغه کوي او بیا تاسو ته پیسې راشي تر څو څوک دوکه نه کوي دوی ته څوک رانولي تاسو ته پیسې نه راځي. دې چې تاسو ګورئ دوستانو تاسو ته ښایي چې د دوی څومره انکم راغلی ده څومره پیسې مثلا په کوم تاریخ په کوم هغه باندې د کومو جوینو دوی ته راځي په میلیونونو ډالره دوی ته راځي دوستانو. ها صبر صبر دا چې زه درته اوس تاسو ته وښیم دې چې هغه ما پیدا کړ. دې چې لیکلي دوستانو چې د کاپیسون او د افریقا په هغه کې د غریبو خلکو نه دوی 390,000 روپۍ خلکو نه ویلي دي. دلته دې کې تاسو ته به ښکاري چې دې باندې شکایت شوی چې درې څومره د افریقایي کوم ملک د عربي د هغوی نه د پیسې ویلي دي. او دوستانو همداسې که د دې هغه ولوله ډېره یو اوږده هغه لري ډېره اوږده سټوري لري. دلته تاسو ته ګورئ دوهنوی په متهمه دروغین شدن مثلا خلکو ته دروغ وعدې ورکوي. مثلا تاسو وګورئ د دې باره کې ویډیوګانې شته دوستانو که تاسو غواړئ لاندې کمنټ کې ولیکئ زه به تاسو ته ویډیوګانې چې په انډیا پښتو فارسي په هره ژبه جوړې شوي دي د پښتو کې نشته دي خو فارسي په د نورو ملکو کې په ژبو کې ډېرې دي چې دوی جوړې کړي چې دوی سره دوکې شوي دي او په څه طریقه مو سره وعدې شوي دي او په څه رقم ورسره دوکه شوې ده ټولو خلکو لیکلي دي. دلته هم ګورئ دوستانو دلته هم لیکلي چې خلکو سره وعدې کړي دي او په میلیونونو روپۍ خلکو نه ویلي دي. خلاصه زه تاسو دوستانو څه سر بم خوږم دې ویب سایټ نه که یاره مې که دوسته مې که هر څوک په دې کې غواړي ځان داخل کړي یا تاسو ورته مثلا تاسو سره مشوره پکې کوي هیله د دې ویب سایټ نه وساتئ دا هیڅ هغه نه لري انکم نه لري لکه هیڅ ضمانت نه لري تاسو ته څوک ضمانت نه درکوي. که د دوی ویب سایټ ته لاړ شي تاسو وګورئ هیڅ شی نشئ پکې پیدا کولی. فرض کړئ زه ویب سایټ ته ځم تاسو ته وښیم مثال په طور ایبی ته ځم ودرېږم ایبی یا امازون ته دوستان دا د امازون ویب سایټ دی. دلته تاسو ګورئ دا چاړه دی مثال ریټ یې معلوم دی 100 روپۍ ریټ ده مثلا که ته کلیک پې وکړې دلته تا ته هر څه لیکلي دي مثلا عکسونه هر څه شته دی تا ته یې ریټ هم ښیي که ته وغواړې چې وایم دلته کولی شي بکس کې واچوي او کولی شي دې نه لاندې والي. همداسې مثال ډېر سامانونه نور دی پکې صحیح ده. مثال په طور که تاسو که ته وګورئ هر څه پکې پیدا کېږي لکه کولی شي ته یې والې ډایرکټ په دې شي زه اوس کلیک کومه ما ته دلته ریټ هم ښیي دغه کې کولی شي بای ناو کولی شي واخلي ډایرکټ درته کور ته راځي ادرس ما ادرس هر څه چې ورکړي کور ته درته راځي صحیح ده. اما دلته که لاړ شي دوی ویب سایټ ته که لاړ شي مثال په طور ځان ډېر غټ معرفي کوي دا ساعتونه دا عکسونه چې دوی لګوي د دې هیڅ ګارنټي نشته دی هیڅوک یې ګارنټي نه کوي. د دوی کومې دفترې چې دي په کومو ملکو کې چې دي هغه هم ټولې د لیکل شوي دي خو لکه ګارنټي دې هیڅوک تا ته نه درکوي. نو دوستانو هیله ده دې ویب سایټ نه ځان وساتئ او که نور دوستان یا خپلوان هم څوک پکې که پیسې نه یې ورکړي مخه یې ونیسئ ورته مه کوئ دا کار مه کوئ او د دې هیڅ هغه نشته دی ګارنټي دا تاسو ته دوکه درکوي. بس دوستانو هیله د ویډیو سره شیر کړئ که هغه دوستانو چېرته یې په میسج کې ورته ولیکئ
او که تاسو کوم سوال پوښتنه لرئ لاندې کمنټ کې ولیکئ او که د خلکو سره مخ شوي لطفا د هغوی په خوله مه دروغ کېږئ که هغه د خپلوان وي که د انډیوال وي که د ورور هغه مجبوره دی چې تا دې لارې ته کش کړي چې خپلې پیسې در باندې راوباسي نور هېڅ خبره نشته دی هغه هر سړی ستا ته د لاره ښیي هغه خپلې پیسې در باندې باسي تر بلې ویډیو هم په الله سپارم دوستانو